January speaks na India versus Pakistan د کرکټ غټ گیم خدیره مخکې چې زار ته دا وایم څوک به ګټي څنګه چل بکیږي یو وړه غوندي کیسه زمونږ نیا سره د ستاسې نیاګانو دی الله وبخي هغه په خوا وختونو کې کوله چې وخت کې باچاو هغه خپل شاهزادګي او چا سره واده کاوه خو شاهزادګي هغه خوښ نه و شاهزادګي بل څوک خوښو اکس ته ویلیو چې رورا د شپې به زه د غوټه کې ارڅ سره زرر سره غون کوم او دا به چې راښکته کم ته به تیار ولیړې چې څنګه غوټه راښکته شوه نو دا ګنډه به ته एकदम داسې ونیسي نو زه به پوه شم چې بس ته تیار یې او زه به هم راکوزه شم او په اس بار سره کښېنم او زو به دې دغه نه به وځو نو وروره شهزاده هغه بل کس چې و هغه چېرته لیټ شوی نو هغه د سلمان علي هغه غوندې کس پکې एकदम دې دا غوټه راښکته کړې ده او سلمان علي هغه ګړز ورکړی دی رانیولې ده او اس سره راغلی بس شهزادګۍ هم شاته ناسته او تیاره د تللي دي چې رڼا شوې چې کتلې چې وای دا خو هغه نه دی بس شهزادګۍ اوس هسې هم راغلي و ده سره زه بس بېرته هلته تللی نه شو مړه کېږي بس همدا ښه دی سلمان علي هغه همدغسې په ګپ شپ کې راغی پتلي ګلې نه راووته نه د T20 پلیر دی نه څه دی زه درته وایم چې هر کس یا به په ټیم کې هم وانخلي مګر د پاکستان د T20 کیپټن شو عجز ملنګ فقیر سړی دی دا کیسه مې ورته پاره وکړه چې وروره که چېرته خدای پاک د ملنګ فقیر ته خپل کرم باندې عزت ورکوي نو وروره انډیا به بیټ کی که دا کاته نه دینه بغیر اون پیپر کرکټ فیلډ نو ابھیشک شرما ویسے سایم ایوب دغه چې دی تقریبا سټرایک ریټ 193 د سایم ایوب ورسره مقابله نشته د هغې وریجو ګوره هسې پاکستانیان خفه کېږي ما زه ګوره ټول عمر ستاسې په ټول پاکستان کې زما یو عمران خان خوښ دی عمران خان صاحب الله دې ښه ساتي پوه شئ ښه صحت سره راوځي به هر کله چې راوځي انشاءالله زمری دی باقي توتیانو زه پروا نه کوم چې هر څه وایي خدای یو حقیقت درته انالیسس کوم دویم هندوستان سره دغه دی سبمان ګل یا شبمن ګل چې هر څه ورته وایي خو زه ورته پښتو دغه کې هم د پاکستان سره د هغه په مقابل کې صاحبزاده فرحان دی چټ فور ټاټ آی تھنک شبمال ګل هغه بهترین پلیر دی خو ډېره موده بعد هغه هم T20 دغه ته راغلی دی بټ سټل د هغه سټرایک ریټ 140 دی د 136 سو سره نږدې دغه دی خو صاحبزاده فرحان هغه غریب یو څو گیمونو کې سکور نه دی کړی نو کوشش به کوي چې دغه کړي خو خیر پاکستان ورته است معلومات دی خو د انډیا ګروګان ګوره را وان ډاون سوریا کمار یادو نمبر 4 سنجو سیمسن نمبر 5 تلک ورما نمبر 6 شومان دغه دوبه او نمبر 7 هاردیک پانډیا دی حالات ته ګوره او دی دغه ته ګوره او بیا د پاکستان ټیم خو تاسې هسې هم کتلی دی دې دغه کې به څوک به یې ګټي نو که هماغه شهزاده والا کار وشي کیسه یې دا کړي د دې نه بغیر چې دی هندوستان خطرناک ښکاري نو زه به سبا له دا ګیم کلارې داسې وګورم او ښه زړه د خلاصه څوک چې بهترین کرکټ کوي هغه به یې ګټي دی ګیم نه به خوند والو دې په ځای چې اوس درته وایي چې څوک به یې ګټي ډېر خلک به پکې خوا دې خوا راټوپ کړي او چې شینواری صاحب او داسې خو زه به یې همداسې پرېږدم سبا به بیا ګپ لګو